अस्सलाम वालेकुम होम्योपैथिक डॉक्टर शबीर अहमद तاسو مخاطب یم پینټس فیلډ کې ولاړ یم مونږپلي چې ورته وایي او د دې ډېر زیات بینیفټس دي صحت لپاره هیلث لپاره د ډېر زیاتې فایدې دي په دې کې مختلف ویټامینز موجود دي چې سیلینیم میګنیشیم زنک آیرن او بل اومیګا 3 فیټي ایسډ ورته وایي چې هغه د انساني صحت لپاره خاص کر د پټو طاقت لپاره ډېر زیات ضروری وي نو هغه په دې کې موجود وي او تاسو راکته شي دا اوس وستل کېږي بالکل تازه حالت کې بالکل فرش حالت کې دا وستل کېږي نو دا چې کوم دی دا تاسو تازه حالت کې هم خوړلی شئ کچه حالت کې او دا تاسو ریتولی شئ چې کوم روسټ ورته وایي نو هغه حالت کې هم استعمالولی شئ په دواړو کې فایدې دي خو کچه حالت کې دا تاسو خورئ نو دې بیا فایدې د ریتو په نسبت ډېرې زیاتې وي او په دې کې صرف احتیاط دا ضروري دی چې د چا الرجي وي د سیډز نه نټس وغیره نه الرجي وي د مغزیاتو نه نو هغې دي دا نه استعمالوئ بل کوشش دا پکار دی چې کوم واړه ماشومان 2-3 کالو ماشومان هغې لپاره دی استعمال نه پکار ځکه چې دې دا دانه چې کوم دا راچزغي دا د سان نالۍ کې انښتېدو خطر ویره دی اویل هم وځي تیل هم وځي پینټس اویل چې ورته وایي نو هغه د پخلي لپاره ډېر زیات بهترین وي کوم خلک هارټ پیشنټ وي د زړه مریضان وي یا څوک وزن کنټرول کول غواړي نو هغې لپاره د پینټس اویل چې کوم دي د پلو چې کوم تیل دي هغه د استعمال کولی شي هغه ډېر زیات بهتر وي صحت لپاره دغسې دی بیروني استعمال هم کولی شي د اویل چې کوم پینټس اویل دي نو دا په هر حالت کې چې انساني صحت لا ډېر زیات ضروری دی د کومه علاقه کې چې زه موجود یم دا جلسې میره ده د ضلع صوابۍ خیبر پښتونخوا یو علاقه ده او په دې سیمه کې د پلو پیداوار ډېر زیات کېږي دا ځمکه چې کومه ده دا ریتیلې ځمکه ده د شګې والا نو په دې کې د پلو ډېر زیات پیداوار کېږي او د دې چې کوم پلي دي هغه ډېر زیات خواږه وي اصل کې دا وطني پلي وي واړه وي نري وي خو ډېر زیات خواږه وي په نسبت د هایبریډ پلو کې یو صحتمند چکنایي ده یو غوړوالی دی چې کوم کولیسټرول کموي چې کوم بیډ کولیسټرول دی خراب نقصان دی کموي نو د زړه صحت لپاره هم دا ډېر ښه دی د زړه چې کوم بیمارۍ خطره وي یا هارټ اټیک نو هغه کنټرول کې ساتي دغسې دي کې کیلشیم میګنیشیم مقدار سیوا دی کیلشیم میګنیشیم د هډوکو طاقت لپاره د هډوکو مضبوطیا لپاره ډېر ضروري وي نو چې ستاسو بدن کې کیلشیم میګنیشیم کمی وي تاسو پلي استعمالوئ نو هغه هم برابرېږي انشاءالله داسې بل په پلو کې ویټامین B3 او ویټامین E دا ډېر مقدار وي نو دا یاداشت لپاره د مغزو طاقت لپاره ډېر زیات بهتر وي نو د چا چې حافظه کمزوري هغې هم د پلو استعمال کوي بل دا د نورو وچو میوو یا د چې کوم چزغي دی په نسبت ارزان دی اوس بادام شو غوث شو ډېر ګران وي نو پلي ارزان دي نو عام خلکو په وس کې هم دا وي هغې استعمالولی شي خامخا روزانه مقدار باندې لږ غونتې استعمالوئ احتیاط پکې صرف دا کوئ چې الرجي یا دې نه استعمالوئ یا زکام یا مرۍ خراب وي هغه دوران کې کوشش کوئ چې دې چې کوم بیروني چلکه نه د سپین پلي د پاسه چې کوم دا سره غونې پوستکی وي سور غوندې نو بیا دا مه استعمالوئ دې سره اکثر مرۍ خرابېږي یا زکام نور سوا کېږي بس هغه احتیاط پکې کوئ انشاءالله تاسو ته به ډېر زیاته فایده ملاویږي نو چې کله ډېر مقدار کې وي ردی بیا ترشر وي ترشر کېږي ردی هغه ترشر نه پس چې کوم دی بیا ردی پلي راوځي بیا هغه یو طریقې سره صفا سوتره شي هغه بیا منډیانو ته ولېږلی شي نو ډېر ښکلی فصل دی دا او د دې صحت لپاره ډېر زیاتې فایدې څنګه ما تاسو ته ذکر وکړو تاسو استعمالولی شئ او اوس خو موسم دی چې کوم خلک نټس وغیره چې کوم ګران دي چزغۍ وغیره بادام وغیره نشي استعمالولی نو هغې دي د پلو استعمال کوي یو خو ارزان دی غریب سړي لپاره ډېر بهترین دی